پیدا بیا به وچاته وایه ګران بیا به مې ته نکې پیدا نه د شهرت نه د صفت موږ په لټون یو د عزت د هر چا غواړو صداقت هر چا ته کړو د هغه وینا هر څوک نه کوي خاطر نه دې څوک ګرځوي پر سر زه پرې ومه ته معتبر ورځه دنیا که ننداره کب نصیب ہوگا ایک دیدار میں ہو تنہا تیرے سوا نمی زاری منی نہ قرآن تا کمی سری تھی لیوا زمانی اندری سو ارمان کو ودی نکروا د مسافرو سجوندن غم یا آخستی د دنیا د بیلتانه دردونه دي خاص مې پر زړه دردونه دي دا څه خواږه دردونه دي ته یې مرهم ته یې دوا استاد شاعر خانزاده بادشاہ شابازی ملنگ ناصر موبایل سنٹر والا واوی ملنگ بابی ملنگ داود خان شخصانی داغا فرمایش بیان فرمایش که اللور مرزید پشتن آباد والا الماس کاکسار فرحار خیار ناصر ناصر ولی وجود خان اکیب پوپل محمد مینوال دیگه یارانم فرمایش زور کوي دا شبیل دا غم دې ډېر زور کوي پر ما کله چې زه ځم تنها بیا کوم ښه ډېره ژړا لکه کایلون شوم اوسم زه زړه کې مې اور بل همیشه لکه باچا وم خانزاده خو شاید کړمه رسوا ختم ہوئے سارے رشتے صبر کیا ہے اپنے نے تو کبھی پھر نہیں آنا لکدمار کبھی شچل دیکھے بس دزلو خودل دیرے دزلو نو اویز بلدا ادم خوروز ترگستان بل خفله لتا څوک لرم اشنا لکه فولاد لکه زمری جنرال عزیز خانه چنځئ د غیرت مور کې بچی د وطن وکړل دفاع جهان بیرغ دلی افغانستان برباد وي ټول دشمنان دا وطن زړه دی د اسیان شاته خانزاده صاحب د وطن هر ځای ښایسته زه به کندهار ته په میله ګرځي یاران جوړه جوړه دلته هر ځوان لکه باچا ځوانان د چمن جان عجب رنګین یې پلان د یو بل قدر کې ځوانان تل یې خوشحال غواړم الله
الله صاحب کلندریار بادشاہ بیچے کلیوال سردار افغان اجمل خان محمد یوسف شیر بادر والا گلو دیولا فرحات بادشاہ نقیب نصیب ثانی نواب خان مسافر راجا فرمائش هاشم خان هر یو لري خیال او ابرو دا غوتن دي درنو ځوانان یې ټول ډک د وفا پر سر تړلي دې دسمال په شنه نورځي کې دی ډېر خیال په د ټول قومونو سنبال غیرت معلوم یې پر دنیا شاباز ملنگ زڑگئی دیر قدر من ملنگ واوی دازوان بابای دیل غڑی زی خوشحال کمل گرجا دیر یک بادشاہ جبونی زان یک چار بلکچی ورتگران دیر قدر من دا غزوانان عبداللہ جلالا تگران دانا زولی ناصر خان زما د زړه کور په وطن دی چې بالا سي پر جهان کوم همیش ورته